سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. دغه نن چې کوم پروګرام تاسې ګورئ نو دغه زمونږ ورور حبیب جان چې کوم دغه دوه ډاکومنټس تاسې ګورئ د تقریبا نن 3 میاشتې مخکې د امریکا څخه کاناډا ته راغلی و چې په 3 میاشتو کې دی توانېدلی دی چې دلته 4 کلن اسناد دی واخلي او همچنان په یوه ورځ کې نو 4 کلن اسناد هم اخیستي او همدارنګه اجازه کاری ورک پرمیټ هم دلته اخیستی دی. نو واقعا همې چې موږ کومې خبرې کوو تاسو ته د ویزو په اړه کوم معلومات درکوو دغه کاناډا ته موږ ترجیح دې د خاطره موږ ورکوو چې دلته که هر څوک راځي وخت یې نه ضایع کېږي. هم دلته زر اسنادونه اخیستلی شي نو په 3 میاشتو کې ماته یو مملکت تاسې وښایي چې هغه هیواد کې تاسې په 3 میاشتو کې هم اجازه کاری تاسې واخلي او همچنان تاسې 4 کلن اسناد تاسې واخلي. داسې یو هیواد هم نشته دی. یو یوازینی هیواد د کاناډا ده چې دلته تاسې کولی شي خپل ژوند ډېر په تیزۍ سره تاسې جوړ کړئ. نو بل چې تاسې ګورئ خوشحال صاحب چې تاسې اکثر ویډیوګانو کې دا لیدلی هم دی چې موږ سره په دې چینل یوټیوب کې چې اکثر ویډیوګانو کې دا موږ ما سره و چې کوم د برازیل لارې نه چې کوم انفارمیشن موږ ورکړی دی دا کومې ویډیوګانې دي هغې کې تاسو به پیژنئ. نو دا به هم تاسو سره بعضې خبرې لري. نو مهرباني. سلام دوستان نهایت عزیز و مهربان، امیدوار هستم لباس عافیت بر تن داشته باشید. امروزی برنامه را که میبینید شما حبیب جان احمدی یکی از دوستای نهایت عزیز ما، رفیق راه ما که واقعا بسیار زیاد خوشحال شدم چون امروز خبر شدم از طریق گروه واتساپ خبر ساخت ما را که هم برش دمی یک روز امروز اینترویو داشت، هم براون پیپر برش داده که 4 ساله براون پیپر است و هم ورک پرمیت. در ضمن از مرز آمریکا که پارک مشترک بین آمریکا و کانادا است وارد شده داخل کانادا شده. تقریبا یک جای بگیم پس پیش بدیم دیگه. امیدوار هستیم که یک روز از ما هم از دیگه دوستایی که نیامدند کاراشون نشده به خیر شود و واقعا جای افتخاری است که کشور کانادا برای مهاجرین خصوصا برای مهاجرین افغانی یعنی اینقدر لطف و مهربانی کرده که در 3 ماه هیچ کشور تا هنوز ما ندیدیم که واقعا در 3 ماه هم براون پیپر برای بده و هم اسناد ورک پرمیت و براون پیپر. ورک پرمیت خود اجازه کاری است و براون پیپر هم اسناد 4 ساله است. تا 4 سال تکلیفش مشخص میشه. ان ما شاهد روزی باشیم که پیار اما پرمننت رزیدنسی خود یا سیتیزنشیپ خودمون بگیرد و باز هم یک برنامه را تجلیل بکنیم و به تبریکش بیاییم. دیگه چیزی گفتنی ندارم، فقط امیدوار هستم که در هر سه زندگی خوش و خوشحال و خوششانسی که است همون تو خوش باشه. سلامت باشه. تبریک باشه عزیز دل. تبریک دیوی در خیر باشه. الله نگهدار.